مور زما د زړه کعبه د لویه خدایه راته هر چا نه خوږه د لویه خدایه یادي چې غربت زما هستي رانه اخیستی خپل په ما پورې خندا کوي لګیا یار دې کړمه لاړې رانه په زړه بیمار دې کړمه لاړې رانه وعدې دې وکړلې خو پاتې نه شوې وعدې دې وکړلې خو پاتې نه شوې په انتظار دې کړمه لاړې رانه سلامونه و نیکې هیلې د خیال نړۍ ادبي خپرونې مینوالو نن راسره په خپرونه کې خواږه ملګري شاعران سمر صاحب جانان صاحب او هجران صاحب راسره مېلمانه دي نو د جانان صاحب نه شیرینو ریکارډ کو بیا پسې ترنم اورو اخر کې بیا هجران صاحب اورو موږ سره تر پایه اوسئ ارمان صاحب سلامونه تا ته او هجران صاحب ته او دې ملګري ته او د خیال نړۍ ټولو خوږو ته وړاندې کوم او په دې هیله چې ټول به روغ یاستئ او خوشحاله اوسئ زه شعر نه مخکې څو بیتونه وایم چې یار ته مې بلا خبرې وکړلې نن مې ورته بیا خبرې وکړلې خار له نفرتونو نه ډک شوی و کلي کې مې دا خبرې وکړلې خار له نفرتونو نه ډک شوی و کلي کې مې دا خبرې وکړلې او ما په ټولو خورې اړولې دي ما په ټولو خورې اړولې دي ما پسې هر چا خبرې وکړلې او ای ملنګه دې کوڅو ته مه راځه نن راته لیلا خبرې وکړلې او اوس د یارۍ تمه را پیدا شوله اوس یې په خندا خبرې وکړلې او وروستی بیت یې د لاړه د جانان له غېږې پاڅېده نن یې د حیا خبرې وکړلې بل غزل به درته ووایم د مور په اړه ده چې مور زما د زړه کعبه د لویه خدایه راته هر چا نه خوږه د لویه خدایه مور زما د زړه کعبه د لویه خدایه راته هر چا نه خوږه ده لویه خدایه او د ژوندون په هره برخه کې چې اوسم دعاګو یې را سره د لویه خدایه او زه راضي یم ربه ته ترې نه راضي شه زه راضي یم ربه ته ترې نه راضي شوه ژوند د مور لویه کیسه د لویه خدایه او په زنګون مې ورته ایښی دا خپل سر دی مننه هجران صاحب په زنګون مې ورته ایښی دا خپل سر دی د جنت غېږ کې مې شپه ده لویه خدای او رحم وکړه رحمي الله درته زاري کړي مور زما د ژوند اسره د لویه خدایه مننه ستاسو چې جانان صاحب د لغمان نه راغلی تر کابله پورې بل غزل هم درنه بل غزل به زه تاسو ته ووایم ارمان صاحب هسې وایي چې وفا کوي لګیا دي ښکلې څومره ناروا کوي لګیا دي یاران څومره په ارزانه رانه غواړي خلک زما د سر سودا کوي لګیا دي یاران څومره په ارزانه رانه غواړي خلک زما د سر سودا کوي لګیا دي چې غربت زما هستي رانه اخیستی خپل په ما پورې خندا کوي لګیا دي چې غربت زما هستي رانه اخیستی خپل په ما پورې خندا کوي لګیا دي او زه به څنګه خپل مقصد ته نه رسیږم زه به څنګه خپل مقصد ته نه رسیږم مور او پلار راته دعا کوي لګیا دي او زه جانان یې تل تیارو کې یم ساتلی خلک فکر د سبا کوي لګیا دي مننه له تاسو جانان صاحب مننه کور مو ودان چې خپرونه ته حاضر شوئ خدای مو هر کله راوړي ډېره زیاته مننه خوشحاله شوم چې په دې ادبي بنډار کې تاسو سره او ملګرو سره یو ځای یم نو ډېر خوښ یم او تاسو دې الله تعالی لري چې بس موږ دپاره داسې ادبي بنډارونه جوړوئ او موږ راغواړئ ډېره زیاته مننه له تاسو